أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافق ښځې بعضهم من بعض ځینې د دوی په کفر کې او په منافقت کې د ځینو نورو سره یو شان دي عمل کې یو شی دي امرون بالمنکر یو بل ته په نارواو باندې په بدو کارو باندې امرونه کوي وینهون عن المعروف خلک د نیکو کارونه منې کوي ويقبضون ايديهم خپل لاسونه د خیراتونه بندي او خلق ته ما ورکوي تا ملایان دي دغه چندې دي یو ورځ خونه د دوه ورځې خونه دي خلک هم راګرځي خپل هم نه ورکوي نسوا الله دی الله ور کړی د طاعت الله نه کوي فنسيهم الله دی به برخه کړی دي د خپل رحمت نه ان المنافقين هم الفاسقون بشک منافقان چې دي هغه د الله د حکم نه وتون کې دي وعد الله المنافقين وعد کړی د الله تعالی د منافقینو سره او المنافقات منافقو کذو سره والکفار او د عام کافرانو سره د چی وعده کړی د نار جهنم د اور د جهنم خالدین فيها همیشه به په دغه اور کې حسبهم هي حسبهم دغه اور د دې لپاره بسته ولعنهم الله الله په دې لعنت کړی د خپل رحمت دې لري کړی دی ولهم عذاب مقیم د دې لپاره عذاب دائمی ده دا دې دسي دي کالذین لکه هغه کافران من قبلکم چې په خوا تر تاسې تېر شوي دي کانو اشد منکم ډېر زیات تر تاسې نه قوتا په اعتبار د قوت سره و اکثر اموالا و اولادا او ډېر له وجې د مال او د اولادونه فاستمتعوا بخلاقهم یغو د په دنیایي خوندو باندې څه ګټه واخیسته فاستمتعتم بخلاقکم نو تاسې هم ګټه واخیسته ای منافقینو په دغه دنیایي ګټو باندې کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم لکه څرنګه چې ګټه اخیستې وه هغه خلکو کفارو چې پخوا تر تاسې تېر شوي دي په خپلو برخو باندې وخوضتم تاسې په باطل کې په نارواو کې ډوب شوي کالذي خاضوا لکه هغه څوک چې پخوا ډوب شوي وو اولئک حبطت اعمالهم دا هغه کسان دي چې خراب شو عملونه دي په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې او اولئک هم الخاسرون دغه خلق تاوانیان دي علم یاتیهم اين دراغله دغه بدبخت خلقو ته نبأ الذين من قبلهم خبر دي عذاب دي خلقو چې په خاطر دي تیر شوي دي قوم نوح دي قوم دي نوح عليه السلام وعاد عاديان وثمود ثموديان وقوم ابراهيم قوم دي ابراهيم عليه السلام واصحاب مدين اصحاب دي مدين قوم دي شعيب عليه السلام والمؤتفكات هغه کلی چې په شاره اړول شوي دي د لوط عليه السلام یو خلق عذابونه ولې د دیغونه نه دي خبر اتتهم رسولهم بالبينات چې راوړي و دوی ته رسولانو د دې ښکاره معجزې فما كان الله ليظلمهم نو الله چې په دې باندې ظلم وکړي د دې په هیله کولو ولکن كانوا انفسهم يظلمون لكن دوی و چې دوی په خپل ځانو باندې ظلم کوو منافقان ټول سره یو دي په عقیده کې هم په عمل کې هم مؤمنان بیا ټول سره یو دي والمؤمنون والمؤمنات مسلمان سړي مؤمن سړي او مؤمنې ښځې بعضهم اولیاء او بعضې د دوی دوستان دي بعضې نور دي یامرون بالمعروف یو بل ته امر په نیکۍ باندې کوي وینهون عن المنکر او یو بل د بدو کارونو سره منې کوي ویقیمون الصلاة په صحیح طریقه ادا کوي لمونځ ویؤتون الزکات ورکوي زکات ویطیعون الله ورسوله اطاعت کوي د الله تعالی او د رسول الله اولئک سيرحمهم الله دغه مؤمنین چې د زر د چې الله تعالی به په دې باندې رحم وکړي ان الله عزیز الحکیم خدای په غالب او حکیم ذات وعد الله المؤمنين والمؤمنات لکاته چې د منافقینو سره او د کفارو سره وعده د جهنم کړی ده الله وعده کړی ده د مؤمنینو سره او د مؤمنو ښځو سره جنات د جنتو تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر بنګلو او ونو یې الانهار ویالې خالدین فیها همیشه به یې په دغه جنتو کې ومساکن طیبة او الله ورسره وعده کړی ده د ماڼیو ښایسته و د ځایو ښایسته و په جنات عدن په هغه جنتو د تل اوسېدلو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه د مساکین طیبه و چې الله مسلمانانو ته په جنت کې مساکین طیبه پیدا کړي دي دا مساکین طیبه څنګه ځای نه دي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل په جنت کې د مسلمان لپاره قصر وي د مرغلرې بیا په دغه قصر کې او یا کورونه د سترو یاقوتو بیا په هر کور کې اویا کوټې وي د شنو زمرودو تاسې اوس ښایسته ګورئ
غټ تعمیر غټ سرای د مرغلرې په منځ کې دا کورونه اویا دا د سرو یاقوتو په هر کور کې بیا اویا کوټې د شنو زمرودو په هره کوټه کې ځان ته تخت چې هغه تخت په سرو زرو په سپینو زرو جوړ ده په هر تخت باندې اویا قسمه فرشونه دا فرشونه چې دا په پراته د غالۍ اویا قسمه په هر فرش باندې ځان ته ښځه په هره کوټه کې اویا قسمه خوراکونه او دغه جنت ته خدای دا طاقت ورکړي چې دا ټول خوراکونه هم کړی شي دا ټول بیبیانو سره جمام کړی شي دا ټول شراب او هر شی چکی شي هیڅ اندازه تکلیف بیا نه وي ورته نه قضای حاجت شته نه بول شته چې اوس ډېر وخوري بیا سړی د دغو نه په عذابي نه د جنابت حکمونه شته د غسلو نه په عذابي یو شی هم نشته صرف خوندونه دي او تر دغو ټولو الله تعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړي ورضوان من الله اکبر او رضا له جانب دی الله تعالی نه دا ډېره لویه ده د جنتو تر ټولو نعمتو جنتو ته چې جنتیان داخل شي مسلمانان داخل شي الله تعالی دغه جنتیانو ته غږ وکړي چې ای د ما بندګانو تاسو راضي یې خوشحاله یې د ما نه دوی به ورته الله ولې نه راضي موږ مخونه دې تک سپین کړي دي موږ ته دې داسې خوراکونه انعامات راکړي چې هېڅ چاته دې په عالم کې نه دي ورکړي الله تعالی ورته تر دغه زیات شی درکړم دوی به یې رب کریمه تر دغه نه زیات به ویڅ شی الله تعالی ورته زه د خپل رضا اظهار کوم احل علیکم رضواني فلا اسخط علیکم ابدا زه ذاتي تل درنه راځي بیا نه خفه کېږم دنیا ژوند خو په خطر کې ده نیک عمل به سړی کوي حتی چې د دو د جنت په منځ کې یو ګز مسافه پاتې شي خدای هم دې وساتي اخره خاتمه په کفر کې شي کافر شي لاړ شي ټول نعمتونه تر ختم شي هلته بیا دغه خطر نشته ذاتي د مرګ خطر نشته اعلان ورته کېږي همیشه به ژوندی د وتلو خطر نشته چې همیش به په دغه ځای کې د خفګان تصور نشته چې داسې نه چې په دغه خوراک په دغه گفتار په دغه چکاک په دغه معامله د ما سره الله رانه ناراضه نشي نه ناراضګي بیا هلته نشته ذلک هو الفوز العظیم دا د الله رضا چې چاته نصیب شي دا خو ډېره لویه کامیابي ده رب کریم دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي